الهي ستا د نبي محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب خوښ لرم او د هغو سره می صادقه او ژور محبت سته. الهي د هغه لوی بیرې په ورځ مې د دوی په محبت او شفاعت د بیرې او عذاب څخه خلاص کې. الهي تا ته معلومه ده چې د دوی سره زما محبت ستا او ستا د نبي محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خاطر دی. آمین یا ارحم الراحمین. محترم ورونو، څرنګه چې په سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم کې د هغه پاک او مبارک ذات د ژوند په یو څه حصه دعوت، جهاد او رحلت خبر سو، دا مې خوښه او بهتره وبلل چې د هغه مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو سره هم وپیژنو او په جهاد، علم او تقوا خبر سو. نو اوس په دغه پته کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو څو جلیل القدره اصحاب کرامو پیژندګلوي او د ژوند یو څه حالات او واقعات درته بیانوم. که ژوند باقي وو ان شاء الله تعالی دې سلسلې ته به نور هم دوام ورکم او دغه قسم فتې به نورې هم ثبت کم. خدا چې تر کومې اندازې به دا کار وکم هغه په توفیق الهي پورې تعلق لري. وما توفیقی الا بالله. ورونو، د جاهلیت په زمانه کې یوه ښځه چې سعده بنت ثعلبه نومېدل د خپل میړه د قبیلې څخه د خپل قوم او اقرباو د لیدلو دپاره د هغو قبیلې او کلي ته ورغله چې دغه د دې قوم ته بني معنن ویل کېده. په دغه سفر کې د دغه ښځې سره د دې کوچنی زوی چې زید ابن حارثه نومېدی هم ورسره و. د دغه زید عمر تقریبا 8 کاله و. کم وخت چې سعده و خپل کلي ته ورسېده په دغه وختو کې د دې پر قوم او قبیلې د بني القین د طرفه حمله وسوه او د دوی څخه مالونه یوړه، اوښان یې ځینې بوتله او بندیان یې ځینې ونیول. او دا خو درته معلومه ده چې د مخه تر اسلام د عربو په قبایلو کې د ځنګله قانون چلېدی چې هر زورور به کمزوره خوړی. د دوی ژوند په چور او چپاول وو. نو د بني القین قبیلې د بندیانو په جمله کې یو هم د سعده زوی زید ابن حارثه چې 8 کلن هلک و ورسره بوتلی او بیا یې دغه هلک د عکاظ و بازار ته د مرئی په شکل د خرڅلاو دپاره راوستی. د عکاظ بازار په 4 حرامو میاشتو کې چې شوال، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دي نږدې وطایب ته جوړېدی چې هلته به ټول عرب سره راجمع کېدل. زید یې دلته د خرڅولو دپاره راوستی چې هلته د قریشو د اغنیاو او سردارانو یو نفر په 400 درهمه رانیو. دغه غنی او سردار حکیم ابن حزام ابن خویلد نومېدی چې د ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وراره. دغه حکیم ابن حزام یو څه نور مریان هم رانیول. نو د زید ابن حارثه او هغه نورو مریانو په ملګرتیا د عکاظ د بازار څخه بیرته و مکې مکرمې ته راغلی. د حکیم ابن حزام عمه خدیجه ابن خویلد چې د خپل وراره پر راتګ خبره سوه نو د ده د لیدلو، حال پوښتلو او ښه راغلي دپاره د حکیم کور ته ورغله. پس له ملاقاته حکیم ورته وویل: یا عمه، ما په سوق العکاظ کې یو څو نفره مریان رانیولي دي، ته پکښې وګوره، هر یو چې دې خوښ وي هغه ستا دپاره هدیه او سوغات دی. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها و مریانو ته وکتل او د هغو د جملې څخه زید ابن حارثه خوښ کړي، ځکه دې رضی الله تعالی عنها په زید کې د ذکاوت او هوښیارۍ علامې ولیدلې او دغه زید یې د ځان سره خپل کور ته راوستی چې اوس نو 8 کلن زید د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مریی دی. لږ موده وروسته خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره واده وکړي چې په هغه وخت کې د جناب محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 25 کاله و او په الهي رسالت نو اختیار شوی. خدیجه رضی الله تعالی عنها دا اراده وکړه
چې خپل خاوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته یو تحفه او هدیه ورکړي، نو یې په خپل دارایی کې تر دغه خپل پوه او هوښیار مرئی زید ابن حارثه بل ښه شی نه ولیدی، نو خود دغه مرئی په هدیه کې و حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ور وبخښل. چې اوس نو دغه بختور زید ابن حارثه د ان حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مرئی او د هغه په نبوي تربیه کې تربیه کیږي او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خواږه صحبت او ملګرتیا کې ژوند کوي او د علیه الصلاة والسلام د شو اخلاقو په نعمتو کې متنعم دي. د زید ابن حارثه ژوند دلته په خوشحالي او راحت سره تیریږي، خو هلته د زید مور د زید په پیرا کې غمجنه او په زړه زخمی ده. هیڅ وخت یې سترګې د اوښکو څخه نه وچېدې او د زخمی زړه لمبې یې نه ارامېدې. هیڅ وخت یې بې درد او غمه نه تېرېدی او دې به بیا یو بل غم پر غمو ورزیاتاوه چې دا نه پوهېده چې آیا زید مړ دی که ژوندی. ویل که ژوندی وي پسې ګرځم به، شپې او ورځې به په انتظار تېروم، او که مړ وي امید به ځینې قطع کم چې بیا نه راځي. مګر دې بیچاره مور ته د هغه د ژوند او مرګ حال هم نه و معلوم، نو خود د اضطراب، پریشانی او بیلتون په اور کې کړی ده. نه خوب و نه خوراک، نه آرام و نه خوشحالي، فقط غم و او جدایی. مګر د زید پلار حارثه په بیتابه او بېقراره زړه شاوخوا په زید پسې ګرځېدی. د هرې قافلې او هر مسافر څخه د زید د حال پوښتنې کولې. د ده آه او فریاد دغه غمجن شعر جوړ کړی و چې همیشه به د ځان سره زمزمه کاوه. هغه شعر چې په اورېدلو یې نه خوړنېده او ویل به: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه أجل فوالله ما أدري وإني لسائل أغالك بعد السهل أم غالك الجبل تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواب أو تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ فان وإن غره الأمل. ورون بیتونه د سوز او غم دي، خو که په پښتو ترجمه کم هغه خپل خوند د لاسه ورکوي، نو به د بیتو تر ترجمه تیر سو او خپل قصې ته به دوام ورکو. د زید د پلار حارثه دغه کار دی چې د شپې او ورځې په خپل زوی زید پسې ګرځي، تر څو یو کال د حج په موسم کې د زید د قبیلې څخه یو څو نفره د حج د ادا کولو دپاره مکې مکرمې ته راغله. دلته یې پر کعبه شریفه طواف کاوه چې ناپو بره پر زید سترګې وموښتې او مخ په مخ سره ودرېدل. هغو زید وپېژندی او زید هغه وپېژندل. یو د بل سره د حال پوښتنه وکړه، په حال سره خبر سوه. خیر، هغو چې د حج مناسک خلاص کړه او بیرته خپلې قبیلې او وطن ته ولاړه، هلته د زید پلار حارثه په دغه حال خبر کړي چې څه لیدلي او اورېدلي وه، هغه یې ورته بیان کړه. حارثه ډېر ژر د سفر دپاره بوده او ضروریات آماده کړ. دونه مال او پیسې ورسره راواخیستې چې خپل د سترګو د نور او زړه د ټوټې زید په فدیه او بدل کې ورکړي او هغه د مریتوب څخه خلاص کړي. حارثه خپل ورور کعب هم په دې سفر کې د ځان ملګری کړي. په ډېر تلوار او چابکي مخ پر مکه مکرمه رهي سوه. کم وخت چې مکې مکرمې ته ورسېدل، ډېر ژر یې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیدا کړي او د هغه سره د ملاقات لپاره کښېنسته. حارثه ورته ویل: یا ابن عبدالمطلب، تاسې د الله عز وجل همسایګان یاست.
د خوار او ضعیف سره کومک کوي، وږو ته ډوډۍ ورکوي، د کومک غوښتونکي مرسته کوي. خو اوس زموږ د هغه زوی په باره کې راغلی یو چې ستا سره مریی دی او دونه مال مو درته راوړی دی چې د ده فدیه کېدلی سي. نو زموږ سره احسان وکړه او څونه فدیه چې ستا خوښه وي هغه راڅخه واخله، خدای را پرېږده. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ستاسې زوی څوک دی چې دا تاسې د هغه په باره کې خبرې کوئ؟ دوی ویل زید ابن حارثه ستا مریی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویل آیا یوه بله لار مو نه ده خوښه چې هغه ستاسې دپاره تر دغه فدیې خیر او بهتره ده؟ دوی ویل هغه څه شي ده؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه به زید درته راوغواړم او ده ته به اختیار ورکو چې ما غواړي که تاسې، که تاسې خوښ کړاست بې له مال او پیسو څخه ستاسې دی، او که زه خوښ کړم په والله زه هغه څوک نه یم چې د ده د خوښۍ څخه دې واوړم. د زید پلار او اکا وویل عدل او انصاف دې وکړي او په انصاف کې هغه لوړې درجې ته ورسېدې، یعنی تر دې اضافه نو نه جوړېږي، ځکه د زید پلار حارثه او د زید اکا کعب پوهېدل چې زید حتما موږ غواړي او زموږ سره به خپلو اقرباو او خپلې قبیلې ته ولاړ شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید راوغوښتی او پوښتنه ځینې وکړه، ویل دغه دوه نفره پیژنې څوک دي؟ زید ویل هو، دا مې پلار حارثه ابن شراحیل دی او دا مې اکا کعب دی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل ما تا ته اختیار درکړی دی، که دې خوښه وي د دوی سره ولاړ شه او که دې خوښه وي زما سره واوسېږه. زید بې له ځنډه او تردد وویل بلکې ستا سره اوسېږم. د زید پلار حارثه و زید وویل ویحک یا زید، ایا مریتوب تر خپل مور او پلار خوښوي؟ زید ویل ما د دغه سړي څخه داسې اخلاق او ګزاره لیدلې ده چې هیڅ کله به زه د ده څخه جلا نسم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې د زید دغه خبره واورېده نو یې زید تر لاس ونیوی او بیت الله الحرام ته راوستی او هلته یې د قریشو د مشرانو په حضور پر حجر یا د حتم پر دیواله ودراوه او په لوړ آواز یې وفرمایل یا معشر القریش، تاسې شاهدان اوسئ دغه هلک زید زما زوی دی، دی زما میراث وړي او زه د ده میراث وړم. محترم اوریدونکو، تاسو ته دا معلومه ده چې د مخه تر اسلام په عربو کې دغه کار رواج درلودی چې یو چا به د بل چا زوی د ځان زوی وګرځاوه او بیا به د هغه سره د میراث او نکاح په متعلق هغسې معامله کېده لکه د خپل واقعي او نسبي زوی سره چې کېده. خدا کار په وروسته کې د اسلام مقدس دین منع کړي. نو اوس چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم زید د خپل زوی په صفت سره اختیار کړي، د زید پلار او اکا ډېر خوشحاله شو، زړه مطمئن او فارغ شو. زید یې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره پرېښاوه. دوی په خوشحاله او فارغ زړه بیرته د خپلې قبیلې پر طرف رهي شوه او د دغې ورځې څخه و زید ابن حارثه ته زید ابن محمد ویل کېده او تر هغه وخته په دغه نامه ورته ویل کېده چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نبوت سره مبعوث کړه سو او بیا اسلام دغه د بل چا زوی د ځان زوی ګرځول چې په عربي کې تبني ورته وایي باطل کړ. کوم وخت چې د الله عز وجل دا قول نازل سو ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، نو بیا برته زید ابن حارثه ورته ویل کېده. خو کوم وخت چې زید ته اختیار ورکړه سو چې د پلار سره ځې که زما سره اوسېږې او زید حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل مور او پلار خوښ او اختیار کړي، دا څونه ګټه او کم غنیمت و چې د زید ولاسته ورغلی. ځکه هغه وخت زید ته دا نه معلومه او نو خبر چې دغه د مالک او بادار هغه چې د تر خپلې کورنۍ او قبیلې خوښ او اختیار کوي هغه سید الاولین والآخرین دی او هغه و ټول عالم ته رسول الله دی.
او د زید په زړه کې هم نور ګرځېدل چې یوه ورځ به د مځکې پر مخ اسلامي دولت قائم او ثابت سي. د مشرق او مغرب تر مابین به ټوله مځکه په عدل او نیکیو ډکه سي. او زید نه پوهېدی چې په خپله دغه زید به د دغه لوی دولت په بنا او جوړېدو کې هغه اوله خښته وي. د دغه خیالاتو او افکارو څخه هیڅ شی د زید په زړه کې نه و ورګرځېدلی، خو بیا یې هم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل مور او پلار، تر خپل قوم او اقرباو خوښ او اختیار کړي. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. اوس نو دغه د زید د اختیار د ورځې څخه یو څه لږ کلونه تیر شو چې الله عز وجل د هادي او حق دین په رسالت خپل نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم مبعوث کړي او د عالم د راهنمایي دپاره یې اختیار کړي. او زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه د سړیانو د جملې څخه اول هغه څوک و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دین او رسالت ایمان راوړي. آیا تر دغه اولوالی بل ښه او بهتر اولوالی شته؟ هو، په دنیا کې ډېر داسې کارونه شته چې خلک کوشش کوي چې په هغه کارو کې دي اول سي، مګر دا چې په اسلام کې دي اول مسلمان وي، په دې پسې هیڅوک او هیڅ اول نسي رسېدلی مګر زید ابن حارثه اول مسلمان سړی دی. ورونو، دا تاسې ته معلومه ده 4 نفره دي چې تر هر چا د مخه په اسلام مشرف سوي دي، چې تر ټولو د مخه ام المؤمنین حضرت خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها ده. یوازې دا نه چې په ښځو کې بلکې په ټوله بشر کې اول دا ده چې په اسلام مشرفه سوې ده. او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې دننه زید ابن حارثه او علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنهما دي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه د باندې اولین شخص چې په ایمان مشرف سوی دی هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. اوس نو په اسلام کې زید ابن حارثه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پټ سر امین وګرځېد، او کمی ډلې یا سریې چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاوخواته لیږلې د هغو امیر او قومندان بو. او کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې څخه د باندې په سفر تلی، زید یو د هغو کسانو څخه و چې پر مدینه منوره به د ځان نائب او خلیفه پرېښاوه، لکه څرنګه چې زید رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوښ کړي، تر خپل مور او پلار یې اختیار کړي. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د زید سره محبت درلودی، او زید یې په خپله کورنۍ او اولاده کې ګډ کړی و. د خپل کور نفر یې باله. کم وخت چې به زید په سفر ولاړی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به څخه به لرې او غایب سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د هغه ولیدلو او ملاقات مشتاق و. او بیا چې به زید د سفره څخه راغلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د ده په لیدلو او راتګ ډېر خوشحاله کېدی. داسې لیدل کتل خوش آمد به ورسره کاوه چې بل هیڅوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغسې لقا او شراغدي سره نه دی مشرف سوی لکه زید رضی الله تعالی عنه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه محبت د زید سره په صحابه کرامو او مسلمانانو کې نشر او مشهور سو، او دته به زید الحب وایه، او پر زید یې د حب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لقب کښېښاوه. حب یعنی محبوب. نو د صحابه کرامو په مابین کې د زید لقب محبوب رسول الله و. حتی چې بیا په وروسته کې د دغه زید زوی اسامه ابن زید ته هم حب رسول الله و ابن حبه ویل کېده، تر څو چې د هجرت په 8م کال کې د حکیم الله عز وجل مبارک حکمت دا خوښه کړه چې خپل حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زید په فراق چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبوب و امتحان کی. او هغه واقعه داسې و
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حارث ابن عمیر الازدی رضی الله تعالی عنه پلاس د بصرا و پاچا ته یو لیک ولېږي چې په هغه لیک کې د بصرا پاچا و اسلام ته دعوت اوه. کوم وخت چې حارث رضی الله تعالی عنه د اردن په شرق کې د مؤته و منطقې ته ورسېدی، هلته د غساسنه یو امیر چې شرحبیل ابن عمرو نومېدی پر پیښ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد یې بندي ونیوی. پس له تکلیفه او آزاره د حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه سر ورپریکی او په شهادت ورساو. دا خبر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی ډېر خفه او غمجن سو، ځکه اول خو د دنیا په اصولو او قوانینو کې هیڅ قاصد نه وژل کیږي، او بل دغه حارثه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قاصدانو کې اول قاصد و چې په شهادت ورسېدی. د اول وار د پاره دغه غمجنه واقعه پیښه شوه، نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 3000 نفریز لشکر د مؤته د حمله د پاره جوړ کړ او دغه لشکر قومندان یې خپل محبوب زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه وټاک. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل که زید په شهادت ورسېدی بیا نو د لشکر قومندان جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دی، بیرغ به هغه اخلي. که جعفر هم په شهادت ورسېدی بیا به عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه بیرغ اخلي، یعنی هغه د لشکر قومندان دی. که عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه هم شهید شو بیا د نو مسلمانان د خپل مابین څخه یو نفر د قومندانی د پاره اختیار کی، بیرغ دی واخلي. دا لشکر د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په قومندانی د شام پر طرف رهیسو ترڅو معان ته ورسېدل. معان د اردن په شرق کې یو ښار دی. غسان او رومیانو ته چې د مسلمانانو د لشکر خبر ورسېدی نو هرقل د روم پاچا د 100,000 جنگي عسکرو سره د غساسنه د ساتنې او دفاع د پاره حرکت راوکړ، او 100,000 نفر نور هم د عربو د مشرکانو او نصاراو څخه ورسره یو ځای شو، چې اوس نو د روم 2,00,000 نفریز لشکر د مسلمانانو د 3000 نفریز لشکر د ځای څخه لږ لرې واړو. مسلمانانو دلته په معان کې 2 شپې په صلاح او مشورو تیر کړې چې باید څه وکړو. چا ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به حال ولېږو او د دشمن په عدد به خبر کو چې کفار 2,00,000 نفر دي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامرو انتظار وکړو. ځینو نور بیا وویل یا قوم والله موږ په عدد او قوت ډیروالي او اسلحه جنگ نکوو، بلکې زموږ جنگ په دین او عقیده دی. د کم کار د پاره چې راوتلی یاست باید هغه وکړو چې جنگ، او الله عز وجل مضامن دی چې د 2 کامیابیو څخه به مو یوه په نصیب کیږي، بری یا شهادت. د دغه مشورو په نتیجه کې د کفارو سره پر جنگ کولو اتفاق وسو، او 2 لشکره د مؤته پر مځکه سره مخامخ سوه. د مسلمانانو 3000 نفره د زید په قومندانی د کفارو د 2,00,000 نفریز لشکر سره ډیر شدید جنگ کوي، تر داسې اندازې چې د رومیانو زړونه په بیره او هیبت ډک سو. کفار په تعجب کې دي چې دغه 3000 نفره څنګه او په څونه جرأت د 2,00,000 نفرو په مقابل کې جنگیږي، او دغه دی خلق هم را پکښې کې وژني. ورونو د دغه جنگ پوره قصه مو په سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم کې په تفصیل سره بیان کړې ده، که د چا اراده وي هلته دې واوري. خو دلته فقط د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه پیژندګلوي مقصد ده، نه د پوره قصې بیانول. خیر، د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په قومندانی دې جنگ 2 ورځو دوام وکړي. زید رضی الله تعالی عنه په دې جنگ کې دونه وهل او د کفارو وجل وکړه چې د پهلوانی او قهرمانی په تاریخ کې د هغه مثل نه دی لیدل سوی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلامي بیرغ څخه تر هغو دفاع کول څو په بدن کې په 100 زخمونه په وجود راغلل. د تورو او نیزو زخمونه یې بې حسابه په بدن کې جوړ شول.
او تر ټولو زخمو یې وینو فوارې وهلې تر څو د آس ولوېدی او په خپلو وینو کې او بازي کول. زید رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی سره روح یې و جنت او د خپل رب الله عز وجل و ملاقات ته ولاړی. د شهادت سره سم جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه اسلامي بیرغ پورته کړ. تر هغو یې کفار وژل او د بیرغ څخه یې دفاع کول تر څو دواړه لاسونه د کفارو د تورو په واسطه پرې سوه. او بیا د خپل ملګري زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه پر لار په شهادت ورسېدی. د جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اسلامي بیرغ پورته کړ او د جنگي قهرمانانو پر ډول یې په ډېر شجاعت او مړانه سره جنگ کاوه او کفار یې وژل تر څو چې عبد الله رضی الله تعالی عنه هم د خپلو دوو ملګرو پر لار په شهادت ورسېدی. او بیا مسلمانانو د خپل مابین څخه خالد ابن ولید سیف الله المسلول چې په دغه وختو کې جدید الاسلام هم و د خپل قومندانۍ دپاره اختیار کړ. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په ډېر حکیمانه او شجاعانه ډول اسلامي لشکر د دغه خطرناک موقف څخه خلاص کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې د مؤته د جنگ حالات د وحی په واسطه رسېدل او د دغو درو جنگي قهرمانانو او قومندانانو په شهادت خبر سو د دوی په وفات ډېر زیات غمجن سو. داسې غمجن چې هیڅ وخت به داسې حالت نه وي ورته پېښ شوی. او بیا نو د تعزیې او فاتحې دپاره د دوی کورو ته ورغلی. کوم وخت چې د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی د زید رضی الله تعالی عنه کوچنی لور په داسې حال کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله چې ژړل یې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ورسره ژړل. داسې ژړا چې آواز یې پورته و او سګلۍ ځینې وهل کېدې. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګری و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژړا یې په لوړ آواز واورېده نو ویل ما هذا یا رسول الله، دا څه او څنګه ژړا ده یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هذا بكاء الحبيب على حبيبه، دا د حبیب ژړا ده پر خپل محبوب. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. محترم ورونو، دا د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه د ژوند مختصره پیژندګلوي او د هغه د ژوند یوه کوچنۍ واقعه مو بیان کړه. ورونو، څرنګه چې دغه فتې د عامو مسلمانانو د خیر او مصلحت لپاره ثبتېږي، نو هر مفید او ګټور شی چې په مخه راسي او په دغو فتو کې د ځایېدو امکان ولري زه بیانوم، خاصتا چې هغه مضامین کوچني او کوتاه هم وي. اوس به د سنن نبوي صلی الله علیه و آله وسلم د سنتو څخه د یو خاص سنت ګټې او فایدې درته بیان کړم، او بیا به د یو بل معزز مشرف صحابي د ژوند قصه بیان. ورونو، که زه د سنن نبوي صلی الله علیه و آله وسلم په سنتو کې د مسواک د فوائدو پوښتنه درڅخه وکړم چې مسواک څه فایده لري، په جواب کې به څه راته ووایې؟ آیا ته پوهېږې چې د طب او دوا جوړولو د ډیرو عالمانو څېړنو دا کشف کړې ده؟ هغه مسواک چې د عراق د درخت څخه اخیستل سوی وي، عراق په کوچني کاف سره یو مخصوصه درخت ده، نو دغه مسواک په پاکونکو مطهرو او منظفو موادو ډک دی، د میکروب د وژلو، د بدبویي ورکولو، د وینې بندولو، یعنی د وینې د بهېدو مانع مواد ډېر پکښې موجود دي. آیا ته پوهېږې چې په مسواک کې داسې ډېر مفید او ګټور مواد موجود دي چې د غاښو په هیڅ قسم کریمو کې نسته، او هغه مواد چې د هغو وجود په مسواک کې ثابت سوی دی تر 25 طبیعي موادو زیات دي، او هغه داسې مواد دي
چې د غاښو د سلامتیا، ښایست او پاکوالي دپاره حتمی او ضروري دي. آیا ته پوهېږې چې د مسواک د استعمالولو په متعلق تر غم قطع کوي او رکوي. څلرم سترګې روښانه کوي. پنځم د غاښو د بیخو ژړوالی ایسته او پاکوي. شپږم معده اصلاح کوي. اووم آواز صافوي. اتم د خوړو هضمول اسانوي. نهم د حروفو او خبرو مخارج صافوي. لسم د قرآن مجید د تلاوت، ذکر او لمانځه دپاره انسان آماده کوي. یولسم خوب شړي. دولسم ملائکې خوښ لري. دیارلسم نیکۍ زیاتوي. دغه ټوله فواید د طب النبوي صلی الله علیه و آله وسلم د کتاب څخه رانقل سوي دي. او د مسواک هغه فایدې چې د نن ورځې طب نوي کشف کړي دي وایي: اول، څرنګه چې په مسواک کې فلوراید موجود دی، نو د کوچنیانو د غاښو د ساتنې دپاره بهترین علاج دی. دوهم، څرنګه چې په مسواک کې د کلور ماده موجوده ده، نو د غاښو څخه توروالی او تور داغونه ایسته کوي. دریم، څرنګه چې په مسواک کې د سلکا مواد موجود دي، نو غاښونه سپینوي. څلرم، بیا هم په مسواک کې د کبریت، ګوګړ او قلوانیه مواد موجود دي، نو خود د بکتریا څخه غاښونه ساتي. بکتریا هغه مرض دی چې د غاښو د چنجانو د خوړلو سبب ګرځي، نو مسواک غاښونه د چنجي خوړلو څخه ساتي. پنځم، او په مسواک کې ترایمسلامین او ویټامین سی موجود دي چې د اورۍ د زخمو او چاودو د جوړولو دپاره ډیر مفید دي. شپږم، د مسواک استعمالول د اورۍ د سالمې نمو او ساتنې دپاره ډیر مفید دي. اووم، د مسواک استعمالول د سګریټ او نسوارو پرېښولو دپاره بهترینه او مؤثره وسیله ده. چې دغه ټوله ذکر سوي فایدې 20 فایدې سوې. اوس نو چې مسواک دونه فایدې لري، نو د مسواک استعمالول په کومو وختو کې ښه، مستحب او ګټور دي؟ اول، د اوداسه په وخت کې. دوهم، تر لمانځه د مخه. دریم، د قرآن مجید تر تلاوت د مخه. څلرم، کم وخت چې د خولې بوی د نه خوراک په خاطر تغییر وکړي، او یا داسې شی وخوړل سي چې ناخوښه بوی ولري، او یا د ډېر وخت دپاره څوک خبرې ونه کړي، او یا ډېرې خبرې وکړي. پنځم، کم وخت چې د خوب یا بېدېدلو اراده وکړي. شپږم، کم وخت چې د خوبه راپورته سي. اووم، د کور د داخلېدو په وخت کې او د خپل اهل سره د ملاقات په وخت کې. اتم، پس له خوړلو د طعام. د غاښو طبیبانو پر دې اتفاق کړی دی چې د طعام تر خوړلو وروسته باید په اوبو او مسواک سره خوله پاکه پرېولل سي. نهم،
د زکندن یا مرګ تر مخه باید مسواک ووهل سي، ځکه د رفیق اعلی و ملاقات ته ورځي. خو څرنګه چې دا حالت و چاته نور معلومیږي، نو په مریضي کې باید همیشه مسواک استعمال سي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو، اوس به د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه د زوی اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما د ژوند مختصره پیژندګلوي درته بیان کوم. ورونو، څو کاله د مخه تر هجرت، هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب کرام په مکه مکرمه کې د قریشو د آزار او تکالیفو څخه ډیر په زحمت و، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت دروند مسئولیت پر غاړه درلود، او د علیه السلام پر لپسې ژوند د غمو او دردو په زنځیرانو تړل سوی و. په دغه وختو کې د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې یوه د خوشحالۍ دربچه را خلاصه سوه. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لږ شمېر اصحاب کرامو سره ناست و چې یو زیری کوونکی راغلی، او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې دا زیری وکړي چې د ام ایمن زوی پیدا سو. د دې زیری په اورېدلو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تندی په خوشحالي سره وغوړېدی او مخ مبارک روښانه سو. اوس نو دغه بختور کوچنی به څوک وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د درد او غم په وختو کې دا ټوله خوشحالي راوړه. دا کوچنی اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما و. حاضر صحابه کرام د یوه کوچني په زیږېدو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ډیره خوشحالي په تعجب کې نسوه، ځکه و اصحاب کرامو ته د دغه کوچني د مور او پلار قدر او درجه ور معلوم و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور څونه عزت او اعتبار لري. د کوچني مور برکه نومېدل چې اصلا د حبشې و، اسم کنیه یې ام ایمن و. نو ام ایمن ورته ویل کېده. دغه ام ایمن د آمینې بنت وهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سکه مور وه، د هغې مینځه وه. د آمینې په ژوند کې هم ام ایمن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تربیه کاوه، خو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور آمینه وفات وه، تر هغه وروسته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوره تربیه او ټوله پرورش د ام ایمن پر غاړه سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ژوند کې بله مور نه پیژندل بې له ام ایمن څخه، ځکه په دنیوي ژوند کې یې سترګې پر دې خلاصې سوي وې. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ام ایمن سره صادق او زړه د اخلاص محبت درلودی، او ډیر ځله به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل چې پس له سکه مور څخه مې دا مور ده، او زما د اهل بیت یا کورنۍ څخه راپاته څوک دا ده. دا خو د دغه نوي پیدا سوي کوچني مور و، مګر د دغه نوي مولود پلار څوک و؟ هغه حب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه، چې د مخه تر اسلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوی بلل کېده، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پټو اسرارو ملګری او ساتونکی و، او یو د اهل بیت څخه و. او پس له اسلامه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر ټولو خلقو خوښ او نږدې و. او مسلمانان هم د اسامه ابن زید په زیږېدو دونه خوشحاله سوه چې د بل هیڅ کوچني په زیږېدلو نه دي خوشحاله سوي، ځکه دوی په هر هغه شي خوشحاله کېده کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې خوشحاله کاوه. او مسلمانانو پر دغه بختور کوچني الحب ابن الحب لقب کښېښاوه، او مسلمانانو پر دغه کوچني د دغه لقب په ایښولو کې مبالغه هم نه وه کړې، ځکه چې اسامه ابن زید پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دونه ګران و چې د ټولو انسانانو غبطه پکې ده. اسامه ابن زید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمسیح
حسن ابن فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنهما سره په عمر کې نږدې و. حسن رضی الله تعالی عنه سپین او ډیر ښایسته و. د خپل نیکه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر مشابه و، مګر اسامه تور او پزه پیته او پراخه و. د خپل مور سره چې د حبشه و ډیر مشابه و، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی دوه په ګرانښت کې فرق نه کاوه. دواړه یو قسم پر ګران و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به اسامه پر یوه زنګانه کښېناوه او حسن رضی الله تعالی عنه به پر بل زنګانه کښېناوه او بیا به پر دواړو لاسونه را وګرځول او په خپل ځګر پورې به ټینګ ونیول او ویل به اللهم انی احبهما فاحبهما، یعنی الهی بېشکه چې زه دغه دواړه خوښ لرم، را باندې ګران دي، نو ته هم خوښ ولره. سبحان الله. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حب د اسامه سره داسې درجه او اندازې ته رسېدلی و چې یوه ورځ اسامه د دروازې د چارچوب سره وموښتی. تندی یې خوږ او زخمي سو. د هغه زخمه څخه یې وینې را بهېدې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته اشاره وکړه چې د تندي څخه وینې ورپاکې کړي، خو د هغې زړه ونه غوښت چې دا کار وکړي. نو په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورولاړ سو. د اسامه د تندي څخه وینې ورپاکولې او د اسامه زړه په خوږو او د محبت ډکو خبرو ورخوشاله کاوه. لکه موږ چې وایو کوچني ته وایو الله میږی دې مړ کړي، خوښ شوې پروا نه کوي، جوړېږې پلمېټ به در رانیسم. د داسې قسم څخه خبرې د هغه وخت په اصطلاح سره مطابق. لکه څرنګه چې اسامه رضی الله تعالی عنه په کوچنیوالي پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ګران و، دغه رنګه په ځواني کې هم پر ګران و او خوښ یې درلودی. حکیم ابن حزام چې د قریشو د اشرافو څخه و، یوه ګران قیمته ګیڼه چې په یمن کې د سرو زرو په 50 دینارو رانیولې وه، چې دغه ګیڼه اصلا د یمن د پخواني پاچا ذیزن وه. نو حکیم دغه ګیڼه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په هدیه کې ورکړه، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا د هدیه نه کړه قبوله، ځکه حکیم په هغه وخت کې مشرک و. نو یې په قیمت ځینې واخیستل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې په ورځ فقط یو وار واغوستل او بیا یې دغه ګیڼه په اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما واغوستل و هغه ته ورکړه. اسامه به دغه ګیڼه اغوستې وه او د خپلو همزولو ځوانانو سره به ګرځېدی. دا کم فخر او شرف دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ګیڼه اسامه اغوستې د مهاجرینو او انصارو د ځوانانو سره ګرځي. اسامه چې کرار د ځوانۍ او سړیانو سن ته رسېدی، ښه اخلاق او اوصاف یې ښکاره کېده چې دی بیا نور هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حب او محبت وړ او لایق وګرځاوه. اسامه زیرک، پوه او ډیر هوښیار و، تر اندازې زیات دلاوره او شجاع و، حکیم او دانا و. هر خبره او هر کار یې پر خپل ځای کاوه. پاک او عفیف و، د کښتو او بېباکه کارو څخه یې ځان ساته. الفتي او محبتي و، متقي او پرهیزګاره و. د دغه خپلو اعمالو په خاطر د خلقو ښه ځینې راتله او پر ګران و. د احد د غذا په ورځ اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما د یو څو نورو اصحاب کرامو د زامنو سره چې ټوله کم سنه هلکان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله، اجازه غواړي چې په فی سبیل الله جهاد کې اشتراک او ګډون وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه ځینې هلکان قبول کړه، خو ځینو ته د لږ عمر په خاطر اجازه ورنه کړه چې په جنگ او جهاد کې برخه واخلي. اسامه رضی الله تعالی عنه د هغه هلکانو په جمله کې و چې د کوچنیوالي په خاطر اجازه ورنه کړه سوه. نو اسامه ابن زید په داسې حال کې بیرته مدینې منورې ته رهي سو چې تر دوو کوچنیو سترګو یې اوښکې بهېدې او په دې ډېر غمجن و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بیرغ لاندې د جهاد برکت او فضیلت نسو په نصیب. دغه رنګه
د خندق په غزا کې اسامه رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو د څو هلکانو سره راغلی او قامت یې د لوړې وخواته کشاوه، یعنی جګ جګ کېدی د پاره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جهاد کولو اجازه ورکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه د شوق په خاطر زړه پر نرم او مهربانه سو، لکه موږ چې وایو زړه پر وسوځي، او د جهاد کولو اجازه یې ورکړه. نو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه چې اوس 15 کلن هلک دی، د فی سبیل الله جهاد دپاره توره واخیسته او د اوس څخه د ده دپاره د جهاد لار خلاصه سوه. او د حنین په ورځ چې د جنگ په شروع کې مسلمانانو شکست وخوړی، اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه حضرت عباس ابن عبدالمطلب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو، ابو سفیان ابن الحارث چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی و، او شپږ نور د مکرمو اصحاب کرامو څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په میدان جنگ کې ثابت او قائم پاتې سو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکولای سوای چې په دغه کوچنی مؤمنه او قهرمانه ډله د الله عز وجل په اراده هغه شکست و بری نصر او کامیابی ته واړه، او هغه تښتېدلي مسلمانان د دې څخه وساتي چې مشرکان دې تعقیب، مړه او بندیان کړي. چې دغه د حنین د غزا قصه مې هم په سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم کې په مفصل ډول سره بیان کړی. او د مؤته د جنگ په ورځ اسامه د خپل پلار زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنهما تر بیرغ لاندې د هغه سره یو ځای جنگ کاوه، او عمر یې تر 13 کلو کم و. د خپل پلار مرګ او شهادت یې په خپلو سترګو ولیدی، مګر بیا هم نه ضعیفه سو نه وبېرېدی، حتی د اسامه پر جنگ کولو یې هم تاثیر ونه کړي. په هغه همت او شجاعت یې د جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه سره یو ځای د هغه تر بیرغ لاندې جنگ کاوه، خو هغه هم د ده په حضور او د ده و مخته په شهادت ورسېدی. بیا یې د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه تر بیرغ لاندې جنگ او جهاد ته دوام ورکړي، تر څو چې هغه هم د خپلو 2 ملګرو پر قسم په شهادت ورسېدی. او بیا یې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه تر بیرغ لاندې جنگ او جهاد کاوه، تر څو چې خالد رضی الله تعالی عنه په خپل جنگي قدرت او ابتکار دغه اسلامي کوچنی لشکر د روم د منګولو څخه خلاص کړي. او بیا اسامه ابن زید د اسلامي لشکر په ملګرتیا په داسې حال کې مدینې منورې ته راغلی چې د پلار د شهادت اجر او ثواب یې د الله عز وجل څخه غوښتی، او د هغه پاک جسد یې د شام پر حدودو پرې ایښی او خاورو ته سپارلی و. او اسامه پر هغه آسپور و چې پلار یې پر هغه په شهادت رسېدلی و. او بیا نو د هجرت په 11 کال کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې یو لشکر دې د روم د حملې دپاره جوړ سي. لشکر جوړ سو. د دې لشکر په افرادو او عسکرو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عمر فاروق، سعد ابن ابي وقاص، ابو عبیده ابن الجراح او نور جلیل القدر مشران اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین شامل و. او جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه لشکر امیر او قومندان اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه وټاکي. دا څونه قدر او شرف دی چې دغه جلیل القدر او معزز اصحاب کرام د اسامه رضی الله تعالی عنه په لشکر کې د افرادو په صفت شامل دي، او اسامه رضی الله تعالی عنه یې امیر او قومندان دی. حال دا چې د اسامه عمر تر 20 کلو زیات نو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسامه ته امر وکړي چې د بلقا او قلعه الداروم پر حدودو حمله وکړي، چې دا په فلسطین کې د غزې و ښار ته نږدې او د روم ملک او پاچهي وه. په دغه وخت کې چې لشکر تیارېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریض او ناجوړ سو. خیر، لشکر جوړ او د حرکت دپاره آماده سو، خو دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مرض زیات او شدید سو. لشکر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریضۍ د حالت او صحت په انتظار معطل سو،
غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحت حال ښکاره سي. اسامه وایي کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضي شدیده سوه نو زه چې نور ملګري هم را سره وه د هغه صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو دپاره ورغلم. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې و چې د مرض او درد د شدت په خاطر یې خبرې نه سوای کولی. نو یې لاس و اسمان ته پورته کوي او بیا یې پر ما کښېښاوه. د دغه حرکت څخه زه پوه سوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا راته کوي. او بیا نو په دغو ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې فاني دنیا څخه د رفیق اعلی جل جلاله و طرف ته رحلت وکړي او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وسو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې اسامه دې د خپل لشکره سره خپل وظیفه سرته ورسوي. مګر د انصارو یوې ډلې دا بهتره وبلل چې اوس په دغه موجوده حالت کې دي دا لشکر پاتې سي، یو څه انتظار دې وکړي. او انصارو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه دا غوښتنه وکړه چې ته په دغه موضوع کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره خبرې وکړه. او انصارو و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته دا هم وویل که ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د لشکر زندول نکړه قبول او ویل یا خامخا دې ولاړ سي نو زموږ د طرفه ورته ووایه چې پر موږ داسې امیر او قومندان مقرره که چې تر اسامه په عمر زیات وي. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څخه د انصارو غوښتنه او خبرې واورېدې اول خو ناست خو د خبرو په اورېدو یو دم راولاړ سو او د عمر رضی الله تعالی عنه ژره یې ونیول. په قهر او غضب یې ورته وویل ثکلتک امک وعدمتک یا ابن الخطاب. دغه الفاظ په فصیح عربي کې د قهر او غضب الفاظ چې معنا یې داسې ده د مور څخه ورک سې یا ابن الخطاب. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقرره کړی دی او ته ما امر کوې چې ایسته کم په والله دا کار به ونسي. کوم وخت چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیرته و خلقو ته راغلی هغو پوښتنه ځینې وکړه چې څه دې وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه وویل امضوا ثکلتکم امهاتکم، ځئ خپل سفر مو پوره کړئ. ستاسې په خاطر خلیفة رسول الله هغه راته وویل چې راته ویل یې لکه موږ چې وایو ستاسې په خاطر یې سپک سپاند کړم. کوم وخت چې اسلامي لښکر د ځوان قومندان اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه په قومنداني حرکت وکړي نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغو د خدای په امانۍ دپاره پیاده ورسره رهي و او اسامه رضی الله تعالی عنه پر آس پور و. اسامه ورته ویل یا خلیفة رسول الله په والله یا به ته سپرېږې او یا به زه د آس څخه تاکېږم. یعنې دا نه ده مناسبه چې ته پیاده او زه پر آس پور یم. مګر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل په والله نه به ته تاسې او نه به زه سپور سم. څه کېږي چې د یو ساعت دپاره فی سبیل الله پښې سپېرې کړم. او بیا یې و اسامه رضی الله تعالی عنه ته وویل ستا دین ستا امانت او ستا د عمل خاتمه و الله ته سپارم او دا وصیت درته کوم چې په هر هغه شي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی یې هغه به عملي کوي. او بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مخ ور واړاوه ویل که دې خوښه وي چې په اداري چارو کې عمر زما کومک وکړي نو هغه ته د پاتې کېدو اجازه ورکړه. بیا نو اسامه رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر فاروق ته اجازه ورکړه چې پاته سه. اسامه ابن زید د خپل لشکره سره د شام پر طرف رهي سو او په هر هغه شي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی و هغه یې ټوله په ښه ډول عملي او پر ځای کړه. د مسلمانانو اسانو د بلقا او قلعة الداروم ځکه چې په فلسطین کې ده تر پښو لاندې کړه او هغه د رومیانو هیبت او دبدبه چې د مسلمانانو په زړو کې وه هغه د مسلمانانو د زړو څخه وایستل او په دغه تګ او حمله سره د شام، مصر، شمالي افریقا،
حتی تر محیط اطلسي پورې د فتح لار خلاصه کړه او بیا نو اسامه د خپل لښکر سره بیرته مدینې منورې ته فاتح او کامیاب راوګرځېدی. په داسې حال کې مدینې منورې ته راغلی چې پر هغه آس سپور و کم چې پر هغه پلار زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په شهادت رسېدلی و او دونه غنیمتونه یې ورسره راوړه چې د اندازه کوونکو تر اندازې زیات وه. حتی داسې ویل کېږي چې د اسامه ابن زید تر لښکر بل سالم او غانم لښکر نه دی لیدل سوی. تر کومه وخته چې اسامه رضی الله تعالی عنه ژوندی و مسلمانانو یې عزت کاوه او محبت یې ورسره درلودی. د مسلمانانو دغه عزت او محبت یو خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفا او بل د اسامه د شخصیت قدردانی وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپل خلافت کې و ټولو مسلمانانو ته تنخوا مقرره کړه نو یې اسامه رضی الله تعالی عنه ته تر عبدالله ابن عمر زیاته تنخوا کښېښول. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما خپل پلار ته وویل ای پلاره و اسامه ته دې 4 زره تنخوا کښېښول او ما ته دې 3 زره. حال دا چې د اسامه پلار تر تا زیات فضیلت نه درلودی او نه اسامه تر ما زیات فضیلت لري. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل هیهات ډېر لرې ولاړې. د اسامه پلار و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ستا تر پلار ډېر ګران و او اسامه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر تا ډېر خوښ و. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هم په هغه خپله تنخوا راضي سو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خلافت کې هر وخت چې به عمر رضی الله تعالی عنه د اسامه سره مخامخ سو عمر رضی الله تعالی عنه به ورته ویل مرحبا بامیری خپل امیر ته ښه راغلی وایه. او که به عمر رضی الله تعالی عنه ولیده چې په حاضرینو کې یو څوک د دغه خبرې څخه په تعجب کې سو نو بیا به هغه ته وویل تعجب مه کوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی پر ما امیر مقرره کړي. الله عز وجل دې پر دغه پاکو او عظیمو نفسو ورحمیږي. په ټول تاریخ کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اصحابو اکمل او اعظم نجیب او افضل خلق نه چاته معلوم دي او نه وجود لري. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم ورونو څرنګه چې په پته کې لږ ځای پاته دی او د دې گنجایش نه لري چې د یو بل معزز او مشرف صحابي دي پوره پیژندګلوي پکښې بیان سي نو به په پاته وخت کې زه و تاسې ته د یو ډېر ګټور او فایدهمند نو په پاته وخت کې به زه و تاسې ته یو ډېر ګټور او فایدهمند تجارت در وښیم. دا داسې تجارت دی چې تاوان خو هیڅ نه کوي د تاوان خو یې هیڅ امکان نسته او ګټه یې حتمی او ضروري ده او دغه تجارت وخت هم نه غواړي فقط په یوه دقیقه کې ډېره ګټه کولی سي او دا تجارت د الله عز وجل سره دی او دغه بحث عنوان به داسې کښېږدو په یوه دقیقه کې ګټور تجارتونه. مؤمنه وروره تا ته دې دا معلومه وي چې دغه تجارت ستا څخه هیڅ مصرف نه غواړي. دغه تجارتي او ګټور کارونه نه اودس در څخه غواړي نه ستړیا نه کوښښ در څخه غواړي نه تکلیف بلکې که ته پر پښو روان یې که په موټر کې که ولاړ یې او که ناست دا تجارت کولی سي او دغه ګټور تجارت په لاندې ډول سره کېدلی سي. اول ته کولی سي چې په یوه دقیقه کې 5 واره سورة الفاتحه یا د الحمدلله صورت 5 واره ووایه او تر 7,000 زیاتې نیکۍ وګټې. دوهم ته کولی سي چې په یوه دقیقه کې 15 واره سورة الاخلاص ووایه چې دغه ویل دی په ثواب کې د قرآن مجید د 5 واره ختمولو سره برابر. دریم
ته کولای سې چې په یوه دقیقه کې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شل واره ووایه او ثواب یې دونه دی لکه د اسماعیل علیه السلام د اولاد یې څخه چې اتم ریان آزاد کې. څلرم ته کولای سې چې په یوه دقیقه کې سبحان الله وبحمده سل واره ووایه او که چا دغه سبحان الله وبحمده په یوه ورځ کې سل واره وویل د هغې ورځې ټول ګناهونه وربخښل کیږي که څه هم دا ګناهونه یې دونه وي لکه د دریاب ځګ. پنځم ته کولای سې چې په یوه دقیقه کې لا حول ولا قوة الا بالله تر 40 واره زیات ووایه او د هر وار ویل یې د جنت د خزانو څخه یوه خزانه ده. شپږم ته کولای سې چې په یوه دقیقه کې سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تر 10 واره زیات ووایه. حال دا چې دا داسې جملې او کلمې دي چې ثواب یې د ډیرو زیاتو تسبیحاتو او اذکارو سره برابر دي. اووم ته کولای سې چې په یوه دقیقه کې تر 100 واره زیات استغفار ووایه، یعنی استغفر الله، د الله جل جلاله څخه د بخښنې او مغفرت بخښنه وکړي. او ته پوهېږې چې استغفار سبب د بخښنې او جنت د داخلېدو دی. په استغفار سره د انسان قوت او برکت زیاتیږي. په استغفار سره آفتونه او مصیبتونه لرې کیږي. په استغفار سره مشکل کارونه آسانه کیږي. استغفار د باران د اورېدلو سبب ګرځي. استغفار د مال او اولاد د ډیروالي سبب ګرځي. الله محترم ورونو معافي غواړم چې د پیتې د ختمېدو په خاطر مې دغه ګټور تجارت تر پایه پورې نه کړی درته بیان. ان شاء الله په نورو پیتو کې به